السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به یې او په دې سایډ باندې دا ویډیو در سره شیر کوم. ډېره زیاته وایرل شوې ده په سوشل میډیا باندې. ټول نو بیا تاسو دا ویډیو ګورئ چې یاره دې کې دا ماشومه څه وایي او یقینا چې یاره خلک به ډېر زیات خفه شوی دی. یو څو خبرې به بیا اختر له چا جامې اخیستې دې خو راشه بچې تاسو نه اخیستې راشه ولې تاسو کله اخلئ ملګرو دا ویډیو په تاسو کتلي دا ماشوم مطلب دا په سکول کې ناست دی او دا استاد صاحب تپوس وکړي چې یاره تاسو کې د اختر جامې چا اخیستې دي. خو دا ډېره زیاته وایرل شوې ده په فیسبوک په یوټیوب باندې په هر پلیټفارم باندې چې یاره د سرسایه پیسې مطلب دا دی څوک وایي چې یاره د اختر په سهار د مانځه په دې ټایم کې د هغې مانځه نه مخکې ورکول غواړي، څوک د اختر په ورځ باندې بهرحال خو داسې قسمه خلک پکې شته چې یاره هغې مطلب دا وګورئ لا کپړې اخیستې دي اختر ته دا د نهلس ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې د دوی بعضې داسې خلک پکې شته چې د هغوی له کپړې نشته. نو مقصد د دې ویډیو دا دی چې یاره مطلب تاسو خپله سرسایه داسې کسانو له ورکړئ چې یاره ټولو له پته ده چې یاره د هر کلي کې یاره محله خپل ګاونډي هر څوک چاته معلوم دی چې دا څومره غریب دی څومره مالداره دی د باندې د مطلب دا د زکات کېږي خیرات کېږي او باقاعده لازم نه ده چې یاره خامخا د سرسایه پیسې ورکړي. د دې سره سره مطلب دا د زکات خیرات هم دی نور داسې صدقه وغیره چې څوک هم د چا وس کېږي نو اوس هم په دې ورځ دوه کې مطلب دا ورته حواله کړي چې هغوی بې ځانه څه پیزار واخلي جوړې پې هم کېدای شي بس واخلي بعضې خو داسې چې خو دا ماشومان دي کور کې دوی جوړولی شي نو داسې کونډو له ورکوي داسې یتیمانانو له ماشومانو له چې یاره هغوی بې اختر له ضروري نه ده چې یاره کپړې او خاص کر دا غریبانان چې کوم دي د کپړو داسې خواهشمن هم نه وي. خو بهرحال دا ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه نو ډېرو ملګرو لا وي چې یاره خپله سرسایه به مطلب بیا به کمنټ کې کړی چې یاره خپله سرسایه به تر څو پورې ساتي. نو زما خیال چې یاره څه کال د عالمانو او د دې مولیانو د خولې وینا چې یاره 1.5 سل روپۍ سرسایه چې کوم ده دا پیکس ته بیا په کور کې چې څومره کسان دي د هغې مطابق خو بهرحال د هغې نه هم خپل ها پیسې راځي چې یاره د اختر دپاره بیا د دې یتیمانو د دې کونډو وغیره د دې پې ډېر سامان کېږي ډېر څیزونه پې کېږي. کوشش وکړئ ملګرو چې د ویډیو سره ډېره شیر کړئ او بس هم نن سبا کې مطلب د خپل حساب کتاب چې دغه خلکو ته حواله کړئ چې هغوی باندې هم د اختر په خوشحالو په خیر سره تېر شي. ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. د ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ واچو به شي ویډیو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې یاره بعضې ملګري داسې وي چې یاره خامخا بس د اختر په ورځ باندې ورکوم نو مطلب دا دی چې یاره یو کس ستا د له وجې نه اختر ته یا پیزار باندې یا کپړې څه باندې بیا که ته د اختر په ورځ باندې ډېر وکړې خو زه یم چې د هغې به دومره ثواب نه لګي څومره چې نن سبا کې څوک ورکړي دغه روپۍ د سرسایه ده نو انشاءالله د هغوی به ډېر کار وشي. ډېره زیاته مننه د ویډیو د کتلو.